د ازبکستان د شمیرنو ملي کمیټې په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اکتوبر میاشتې دغه هیواد ته تر ټولو ډیر سفر افغان وګړو لرلی دی. د دغه کمیټې لخوا د وړاندې شویو شمیرنو پر بنسټ په دې موده کې 309,515 افغان وګړو د سوداګریزو فعالیتونو په موخه ازبکستان ته سفر کړی دی. هر قدر رفت آمد زیاد باشه با ما اندازه تجارت، با ما اندازه صنایع کوچک، صنایع بزرگ و صادرات و افزایش اشتغال در کشور ازبکستان و آسیای میانه باید دید رفت آمدها را، دادستودها را ما باید بسیار به شکل وسیع و به شکل همه جانبه توسعه بدیم. همین شکل اجناس افغانستان به اونجا باید بره، از طریق بندر حیرتان ازبکستان و ترمز باید ما بتوانیم که به کشورهای مختلف دنیا صادرات داشته باشیم. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان ازبکستان ته د هیوادوالو تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د پانګونو د کچې زیاتوالي او د سوداګریزې راکړې ورکړې برخه کې یو مهم ګام بولي. سهولت‌ها و تسهیلاتی که ازبکستان در قسمت گمرک، سهولت‌های ویزا و بعض مسائل دیگه ایجاد کرده، بیشتر تجار افغان تشویق شدن که تا به ازبکستان تجارت داشته باشند. مراوداتی که فعلا با کشور دوست ازبکستان به امضا رسیده، این یک خبر بسیار خوش به خانواده اهل تجارت افغانستان است که ما خواهان هستیم که مراودات گسترش وسیع‌تر بیافت تا تاجرای ما بتوانند در پرتو کار از یک راه مطمئن تجارت سالم خود داشته باشند. در ضمن خواهشان این است که این مراودات توسعه و گسترش وسیع‌تر بیافت تا ما بتوانیم به بازارهای بین‌المللی و منطقه و فرامنطقه به زودی و به خوبی دسترسی پیدا کنیم. د ازبکستان د شمیرنو ملي کمیټې په راپور کې راغلي د بهرني وګړو شمیر چې په روان زیږدیز کال کې دغه هیواد ته د سوداګریزو فعالیتونو په موخه راغلي د تیر کال په پرتله زیاتوالی موندلی دی. دغه کمیټې ټینګار کړی چې له افغانستان وروسته په تدریج سره له تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او قزاقستان څخه هم دغه هیواد ته د سفر تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړی دی.